د پیغمبر علیه الصلاة والسلام آزاد کرده شده مرئی دی حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې څخه طائف ته اوس ورسره سامان دی ضرور به یو کرایه‌دار پیدا کړي یو سړی ورته راغلی وایي زه در سره وړم په دونه کرایه باندې خو هو دا دی چې لار تا ته نه ده معلومه په کومه لار باندې چې زه ځم په هغه به راسره ځې حضرت زید صحابي دی د پیغمبر علیه السلام هغه په کور و په خاندان کې وخت تیر کړی دی او ورته یې صحیح ده مال یې ورکړي پر کچره باندې پر غتره باندې راسپور سو سر را روان سو طائف ته چې راځي ډېرې لارې و درې شیلې په لار کې راځي په یو شیله باندې را روان دي ورته په دې لار باندې ځو حضرت زید ورته دا لار لږ خرابه نه ده وایي نه دا ما زه باندې کړلې در څه ځایه پورې چې ولاړې کچره یې ودروله وایي را شوسه لاندې وګوره لاندې وګوره چې ویې کته دومره مړي جسدونه پراته دي وایي دا ټول ما وژلي بس تا هم وروستنی حالت دی ختم مال و شیان ټول تسلیم که یوه خبره باندې سر خلاصول پکار دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي مؤمن مسلمان وژل دا و الله تعالی ته دومره ګران دي دا ټول دنیا مځکه اسمانونه چې ټول ونړوي الله پاک ته دا اسانه دي خو د مؤمن وژل ډېر ګران دي و صرف په دې حدیث باندې غور کول پکار مؤمن ته ازار رسول مؤمن ته تکلیف رسول دا ناروا دي بیا وژلې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله پاک ته د دنیا زائلول دا اسانه دي د مؤمن قتل ورته ډېر ګران دي دومره د الله نه خوښه دی د مؤمن وژل بعضې خلک پر معمولي شیانو باندې مؤمنان وژني لږ سوچ کول پکار دی ګوره حضرت زید اریان سو هغه ورته وایي بس نو چې آخرنی حالت دی هېڅ مشکل نشته هغوی د دنیا څخه تلل دي نو پر یو طریقه به سړی ځي دومره وخت راکړه چې یو اودس تازه کم 2 رکعاته لمونځ وکړه اودس یې تازه کړي مانځه ته یې نیت وتاړئ د 2 رکعاتو د 2یم رکعت په 2یمه سجده کې د سبحان ربی الاعلی څه وروسته دا تورې ویل یا ارحم الراحمین اغیثني ای ارحم الراحمین ذاته زما فریاد واوره چغه اواز رالی مه قتلوه لا تقتل سړی شاوخوا ګوري دا څوک دی د چې 2یم وار په سجده کې ویل یا ارحم الراحمین اغیثني 2یم وار اواز رالی لا تقتل ما وژنه 3یم وار چې حضرت زید په سجده کې ویل یا ارحم الراحمین اغیثني زما فریاد واوره د وخته سیلمن سم کاوي الله پاک یې ژر فریاد اوري په دا حال کې پر آس پور یو سړی رالی هغه کچرې والا یې په دې سینه باندې پر دغه نیزه ووهي پورې ور یې در وایسته پر هغه ځایه مړ کړي حضرت زید چې سلام وګرځاوي رضی الله تعالی عنه شاوخوا یې وکته پر آس پور یو سړی ولاړ دی دا څوک دی ورته وایي زید بې غمه خپل منځ کوم خپل مال دې واخه په خپله لار باندې ځه زه د 9م اسمان ملک یم چې تا اول وار دا ویل یا ارحم الراحمین اغیثني الله ما ته حکم وکړي ولهله ځان ورسو 2م وار چې تا وویله یا ارحم الراحمین اغیثني زه د دنیا اسمان ته را رسېدلی یم 3یم وار چې تا ویله یا ارحم الراحمین اغیثني ما وارې وکړي در ختم لمنځ هغه عبادت دی ګورې یاد ساتي زموږ خلک د دنیا دا داسې ټینګ ټلیفون دی د الله پاک سره د لمنځ د دنیا پر مادیاتو د خلکو د دنیا پر اسبابو د دنیا پر اسلحو د خلکو عقیده سته خو لمانځه ته عقیده سمه که د الله سره ټلیفون دی د ټولې دنیا اټم بم خنثی کوي
د ټولې دنیا اټم بم د مابین وړي حضرت زید یې د قتل نه خلاص کړي دا د چا فرمان صادر سو د الله پاک فرمان صادر سو ګوري د الله پاک دغه عبادت چې لمنځ دی هر عبادت چې الله په خوشحاله کیږي الله دې موږ ته محبوب کړي الله دې ټولو مؤمنانو ته محبوب کړي څومره مسلمانان چې په تکلیف الله دې په استراحت کړي څونه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور شي الله پاک دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور فلار د حشرګاه میدان ته فسپین مخکې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین